د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معین باز محمد احمدي وایي په دغه هیواد کې پراخه جګړه د دې لامل شوې چې ځمکو کې کرل شوي کوکنار په کمه اندازه له منځه یوړل سي. در این شکی نیست که در قسمت کشت امسال محو کشت کمتر صورت گرفته، چرا که اکثرا کشت تریاک در مناطق ناامن انتقال یافته. امسال مطلقا در اون مناطق جنگ بوده، زمینهای محو کشت کمتر مساعد شده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې دوی له 800 کیلوګرام څخه زیات افیون کشف او نیولي دي. د دغه ادارې چارواکي وایي چې دغه مخدره مواد د بامیان ولایت په سیغان ولسوالۍ کې په یوه بار وړونکي موټر کې بار و چې 2 تنه په تړاو هم نیول سوي دي. ښاغلي احمدي همدارنګه وایي چې په مخدره موادو ډیری کرل سوي ځمکې د هیواد په جنوب په ځانګړې توګه په هلمند او کندهار کې دي او د دغو موادو د قاچاق مرکز هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې دي. د ولسي جرګې د مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي شهزاده شاهد وایي ناامني نړیوالې مافیا او د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو لاس لرل د مخدره موادو قاچاق زیات کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې له 7 میلیارډو ډالرو څخه زیاتې پیسې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې لګول سوي دي. خو ښاغلي شاهد وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق زیاتوالی کورني نه بهرني عوامل لري.